جهانګیر صاحب د ډېرو خلکو دا پوښتنه چې دوی فن پرېښودو او د تبلیغ لارې ته راغلو. اے د الله رسول د طایف خلکو به چې تا پسې لاسونه پراخول. مرګرو یو څو ورځو نه دا خبره چلیږي چې د پښتو اکټر جهانګیر خان دمتوب پرېښودو او تبلیغ لاړو. نو تاسو راځئ د ده دا ویډیو وګورئ او د دې نه وروستو په حقیقت په تاسو زه بیا پوهه کړم. اوسکه او تنه د هندو مسلمانۍ کې تا تم سمه خپله بلاخانه جوړه کړله. مرګرو د پښتو متل دی وایي چې زوړ شوې سوړ نه شوې. اورې دی هېڅکله چې دی تبلیغ نه دی تللی، د فلم د ډرامې یو پارټ ده کړلی. الله دې وکړي چې دی د دین کال لاړ شي، موږ پرې خوشحالي وکړو چې دی ښه لارې اختیار کړي، نو موږ به ټول ملګرتیا کوو. جهانګیر صاحب تا ته هم وایم خدای ته وګوره، توبه وباسه. اوس در سره هم وخت شته، ټایم در سره شته، توبه وباسه او بس که د دوی غودونه زمون په عمر کې چې دی که نه ستا نوسي ګرځي. ملګرو تاسو سره ما دا لوز دی چې دی کله 4 میاشتو له تو نو دا اف سی ټي وي شیخ دا رور نو دی به ورسره هم لازمي ځي. که دی ځي او که نه ځي زه به د خپل دین کار کوم، تبلیغ له به ځم، 3 ورځو له به ځم، 4 میاشتو له به ځم، کال له به ځم. دا مې تاسو سره واده ده. نور ملګري چې دی که نه هغه به هم تیارومه دین لارې ته، او که دی ځي او که نه ځي زه به خامخا ځم، خپل دین کار به کومه. جهانګیره زه تا ته هم وایم خدای ته وګوره، نوره توبه وباسه او د دې غودونه چې دی نو قلار شه. د سر ویښته د ګیر ویښته خو څه کې چې د کونې ویښته دې مې سپین شو. نور بس که که نه خدای ته وګوره. بند کاله شی بند